سلامونه. نن به د ښاغلي صادق خان سفر کابل ته پر دې باندې خبرې کوو چې کوم خوشحالي د افغان حکومت او پاکستان حکومتونو تر مابینځ راغلې ده او اثرات به پر افغان کډوالو څه وي او بله خبره پر دې باندې کوو چې لا اوس هم د پاکستاني میډیا دا خبره کوي چې افغان کډوال باید ووځي یا ایستل کېږي د اول اپریل څخه. آیا دا خبره به دوی سرته ورسوي یا به ونه رسوي؟ نو راځو ښاغلی صادق خان د پاکستان کوم خاص استازی چې د افغانستان دپاره دی هغه د 3 ورځې مخکې د خپل پلاوي سره ولاړی کابل ته. په کابل کې د افغانستان د وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي صاحب او ټول ټیمه سره نو دارنګه د دوی سره چې کوم پلاوي د تجارت په برخه کې وه د ښاغلي نورالدین عزیزي صاحب چې کوم د افغانستان دغه وزیر دی د تجارت وزیر دی د هغه سره خبرې اترې وکړلې او د تورخم دروازه چې کوم د تقریبا د 3 هفتو څخه بنده وه پر هغه باندې جګړه وسوه. په هغه کې د دواړو طرفینو یو د بل د وژلو یا د زخمي کېدلو یا د تاوان نونو د پیښېدو خبرې کولې. نو هغه دروازه په هغه نتیجه کې بنده وه چې هغه هم خلاصه سوله. نو د هغه څخه بل پر دې باندې خبرې وسوې چې کوم د تجارت په اړوند باندې چې کوم د موسمي میوې دغه حاصل ته رسیږي هلته دروازې پر بندې سي. نو دا ډېر مفصل مجلسونه دي پر دې باندې وکړله. خو لو غټه ستونزه چې دا هغه د کډوالو ده. د کډوال بهایا پاکستان خپل پر پریکړه باندې ولاړ دی، هغه به وځي یا به نه وځي. نو خبره دا ده ټول کډوال هم په پاکستان کې دا وخت چې دی هغه که د ایسیسي کارډ درلودونکي دي یا د پیوار کارډ درلودونکي دي یا ویزا باندې راغلي دي یا بغیر د ویزې څخه دلته غیر کوم چې دوی ډاکومنټ نه لري یا اسناد نه لري هغه افغان کډوال دي ټول په ټینشن کې دي. نن د روژې مبارکه میاشت 24مه ورځ ده، یعنی 6 ورځې پاته دي. د 6 ورځې څخه پر 10 تاریخ باندې اختر سي، یوه د اختر اوله ورځ تیریږي پر 2 تاریخ باندې، 2 ورځ اول د اپریل دی. نو بیا به د کډوالو په اړوند چې کوم پاکستاني میډیا یا د پاکستاني چارواکو کومې خبرې کړې وي چې موږ به افغان کډوال په زور باسو، نو افغان کډوال پر ډېر سخت ټینشن هغه پښتو کې متل دی وایي د پړانګ او پاڼه تر مابینځ ولاړ دي. نو څه به پیښیږي؟ خو زه زما د ویډیو هدف او مقصد هم دا دی چې زه خپله څه باوري یم په دې یم چې که اوس وګورو پاکستاني مطبوعات یا رسنۍ دي یا د افغانستان چې کومې رسنۍ دي د چارواکو رسمي خبرې خو موږ نه دي اورېدلې، نه هغه په دې اړوند باندې صرف یوازې هغه د ناستې خبرې کړې دي. خو زه یو څه باوري یم، زه هم انشاءالله د کډوالو په اړوند باندې به څه نرمي وښودل سي. یو خبره دا ده کډوال باید په دې ځان سر خلاص کړي. اول زه یو افغان کډوال یم، په پاکستان کې میشت یم چې نور زموږ ټیم پوره دی. دا که میاشت وخت راکول کېږي، که 5 میاشتې وخت راکول کېږي، که 3 میاشتې وخت راکول کېږي، فیصله نوره پر دې سوې ده چې کډوال به پاکستان حکومت وایي چې وځي. او د افغانستان حکومت اوس هم دا خبره کوي چې راویې باسي، خو مقصد په تدریجي ډول باندې. او موږ هم دا غوښتنه کوله چې موږ ته باید داسې میکانیزم یو داسې پالیسي جوړه سي چې موږ په تدریجي ډول باندې خپل هېواد ته ولاړ سو او هلته موږ ته اسانتیاوې راکړل سي. نو دا ګرده خبرې په یوه ویډیو کې نه کېږي. نو بیرته راځم د صادق خان سفر ته. د صادق خان په سفر کې کومې پریکړې وسوې؟ یو د تجارت خبره وسوه، د دروازو خاص کر د تورخم د دروازې خبره وسوه چې دا موږ تاسې عملا وینو چې نن پر تذکره باندې هم په دا اوس څه شېبې مخکې پر سوشل میډیا باندې دا خبرې ما وکتلې چې هغوی ته یې اجازت ورکړله چې وطن ته ولاړ سي. نو خبره دا ده چې دوی در 15 اپریل به بیرته صادق خان د خپل پلاوي سره ځي کابل ته. هلته دوی یو مشترک کمیټۍ جوړه کړله او هغه کمیټۍ مخکې هم وه، خو
خو د هغه چې د افغانستان او پاکستان په اړوند باندې کوم مشکلات رامنځته کیږي هغه ته GCC کمیټې وایي. دا به د دواړو ملکونو تر مابین چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات به حلوي او دوی به خپل مشکلات د خبرو اترو د لارې حلوي. دا یوازې د حکومتونو ښه کار دی اقدام یې دی بلکې د کرښې دواړو غاړو ته که د افغانستان خلک دي که د پاکستان خلک دي هغه دا خبره کوي چې مقصد دغه کم د پاکستان او افغانستان چې کوم مشکلات دي هغه مشکلات باید د خبرو اترو د لارې حل شي. نو دا ډیره ښه خبره ده چې د اختر ثبات کې د افغانستان چې کوم وزیر دی نورالدین عزیزي صاحب هغه به راځي پاکستان ته د جام کمال صاحب سره به تجارت په اړوند باندې خبرې کوي او د 15 تاریخه څخه مخکې په کابل کې بیا د دوی تر مابین مشترکه غونډه جوړیږي. په هغه غونډه کې به صادق خان او پلاوی ورځي. نو زه په دغه باور یم چې انشاءالله دغه مشکلات ته به د حل لارې پیدا شي. د پاکستان او افغانستان چې کوم خدشات و یا کوم یو پر بل باندې زړه توری و یا یو پر بل باندې څه شک و شبهات درلود هغه به انشاءالله ختم شي او د افغان کډوالو چې کوم جبري ایستل و یو دم ایستل و زما خپل په شخصي نظر انشاءالله په دې کې به څه تغییرات راځي. مګر رسنیو خو دا دې وایي نن د سند حکومت د جنیوز د خوا څخه دا خبر خپور شو چې سند خپل اقدامات کړي دي او دارنګه د خیبر پښتونخوا گورنر هم ومنله چې افغان کډوال به وځي. شاید لړۍ به شروع وي خو بیا به هم څه د افغان کډوالو په ژوند او غوښتنو او مشکلاتو کې به انشاءالله څه بدلون راځي. نو بیا مې هم د پاکستان د حکومت او افغانستان د حکومت څخه د یو افغان کډوال په حیث باندې د یو مسلمان په حیث باندې د یو انسان په حیث باندې دا غوښتنه ده او دا متوقع ده نه یوازې زما بلکې د ټولو ملتونو د دواړو ولسونو چې تاسې خپل په مابینځ کې اسلامي او انساني او بشري ورورګلوي همدردي سره وپالئ. هغه چاته خپل په مابینځ او خپل په صفو کې ځای مه ورکوئ چې هغه د دې دواړو ملکونو او دواړو ملتونو تر مابین نفرت زېږوي. دا یو څو کسه دي د ګوتو په شمېر دي یا هغه قوتونه چې د دې خطې پر ضد باندې وي یا زموږ د ګاونډیتوب د خرابولو په دغه کې وي تکل کې وي هغو ته باید تاسې وخت ورنکئ او دغه کوم چې د پاکستان او افغانستان نه بېلېدونکي اړیکې دي چې هغه اسلامیت دی د دواړو خواو ته یو کوم یوه قبیله پرته ده انسانیت دی نو دا باید بل څوک دا درته بې انتفاقه نه کړي او دغه اړیکې تاسې وپالئ او نه دا بېلېدونکي اړیکې دي. نو لکه پرون چې کوم خدشات و نن د ښاغلي صادق خان صاحب په ورتګ سره او د ښاغلي حقاني متکي صاحب په هڅو باندې دا د تر دې ځایه پورې مشکلات راکم شوله او یوه خبره باید یېره نه کړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د افغانستان سفیر دی سردار حمد شکیب صاحب په دې کې ډېر ښه مهم او رغند رول لوبولی دی په دا ناستو جوړولو کې. نو موږ د دغسې اشخاصو هم باید قدرداني وکړو. نو بیا هم انشاءالله افغان کډوالو ته دا خبره کوم خبرې خو عادي کېږي خو زه امیدواره یم چې الله مهربانه دی انشاءالله زموږ ستاسې د کوم مشکلات چې دي که دلته دي که هلته دي دا به انشاءالله واورېدل شي او خدای پاک دې وکړي چې د پاکستان حکومت دا کومه دریځ چې نیولی دی چې تر 21 مارچ وروسته پر اول اپریل باندې موږ اقدام کوو دا اقدام کې دوی دغه چټکي رانهولي او په دې کې باید دوی ځنډ راولي او زموږ د افغان کډوال ته ټول مشکلات یې باید واورېدل شي. بیا که ولاړ شي یا ولاړ شو بیا هېڅ ستونزه هم نشته. مننه.